دغه استعدادونه څوک جوړوي په ټولنه کې؟ اول نمبر باندې تعلیمي نظام دی. یا به یو سړی یوازې به پوهنتون ویلی وي، یا به یو سړی هغه به یوازې مدرسه ویلی وي. د یو اسلامي هیواد د اسلامي نظام کې کار کولو مقصد ښه مشران وزیران ښه رسېدلي خلک دي، ولې زامن یې په فرانسه کې دي. زیاته پیسه پیدا کړم او زیات په آسایشونو کې خپل ژوند او خپل اولادونه زما. مننه استاد. ته دغه سنګاپور یادونه وکړه، د هغوی د پرمختګ یادونه مو وکړه او د میرټس خبره مو وکړه چې د میرټس په اساس د استعداد په اساس یو څوک راشي په نظام کې یا په حکومت کې وظیفه واخلي. اوس راځو دې ته چې دغه استعدادونه څوک تولیدوي، دغه استعدادونه څوک جوړوي په ټولنه کې؟ آیا دا تعلیمي نصاب دی، مکتب دی، پوهنتون دی، ادارات دي؟ کومه داسې اداره ده یا څه شی دی چې دغه استعدادونه ټولنې ته وړاندې کوي؟ حکومت د دې ټولنې نه دا استعدادونه راخلي د میرټ په اساس، د استعداد او د نمرو د تجربو په اساس خپل قالب کې راولي تر څو هغه حکومت او هغه هیواد پرمختګ وکړي. په دې سلسله کې چې د دوه خبرې ډېرې مهمې دي. اول نمبر باندې تعلیمي نظام دی. تعلیمي نظام عموم کې د یوازې د یوې ادارې دپاره د مکتب یا د پوهنتون یا د مدرسې دپاره نه وي، او نه هم د حکومت دپاره یوازې د مکتب او د پوهنتون یا یوازې دغه دپاره د یوې ادارې نه خلک واخیستل شي، نه، بلکې دا د استعداد په بنیاد باندې د یو طالب علم به وي چې هغه د لیډرشپ یا د مشري یا ښه استعدادونه به لري، هغه به مدرسه او پوهنتون دواړه ویلی وي، یا به یو سړی یوازې به پوهنتون ویلی وي، یا به یو سړی هغه به یوازې مدرسه ویلی وي. دلته د دوه خبرو یاد ساتل ډېر زیات مهم دي. اوله خبره د تعلیمي نظام یا سیستم پرمختګ ده. یعنی هر کله چې تعلیمي نظام ته توجه وشي، په تعلیمي نظام یا د یو هیواد تعلیمي نظام څنګه اشخاص تولیدوي، څنګه طلبات تولیدوي، څنګه خلک د هغې نه فارغېږي، آیا هغه دومره استعداد لري چې هغه نظام وچلولی شي، ادارې وچلولی شي، او که نه، که چیرته تعلیمي ادارې د پوهاوي ورکولو ادارې داسې خلک نشي تولیدولی یا کمزوري وي په دې کې، باید چې د هغې په جوړونه باندې کار وشي. د نورو هیوادونو تعلیمي نظامونو ته باید کتنه وشي چې هغوی څنګه کار کوي، په کوم اصولو باندې کار کوي، د هغې نه چې کوم هغه مثبت اشیا دي چې هغه د دنیوي پرمختګ دپاره یا د مثبت پرمختګ دپاره، لکه ډېر اسلامي هیوادونه دي چې هغه ډېر پرمختللي هیوادونه دي، د هغې نصابونو ته وکتلی شي، د هغوی تعلیمي نظامونو ته وکتلی شي، د هغې په بنیاد باندې چې د یو سیستم جوړ شي یا په هیواد کې داخل کې خلک کینی، پوهه خلک کینی، هغه د دپاره یو سوچ او فکر وکړي او هغه د ادارې بیرته په صحیح نوع باندې تشکیل کړی شي. دا اول خبره ده. دویم نمبر باندې دغه تعلیمي نظام کې یا په اداراتو کې خلکو ته دا روحیه ورکړلی شي چې په یو نظام کې کار کول په اصل کې د الله تعالی د بندګانو د یو اسلامي هیواد د اسلامي نظام کې کار کولو مقصد د الله تعالی د بندګانو خدمت وي. نو په دې خاطر باندې په دې کې د الله تعالی سره صادق اوسېدل او د خپلو عوامو سره صادق اوسېدل دا دواړه لازمي. که چیرته یو انسان تقوا ونه لري او هغه چې دی فساد ته مخه کي، بېدیني ته مخه کي او په اداراتو کې هر قسم غبن او رشوت ته مخه کي، نو هغه ادارات به نشي چلېدلی، ځکه چې د الله تعالی نه ډار پکې نه وي. یوازې تعلیم یا یوازې هغه تخنیکي مسایل د روحاني جهت دا نشي کنټرول کولی، باید چې هغې د روحاني جهت په پرمختګ باندې کار وشي، چې د انسان په زړه کې د الله تعالی خوف او د الله تعالی د بندګانو د خدمت کولو یو دینی روحیه د هغه په زړه کې واچولی شي، نو هغه به په دواړو معیارونو باندې پوره وي. مننه استاد. ستا دې خبرې ته تایید په اساس زه دا وایم چې بعضې هیوادونه لکه افریقایي هیوادونه وګورو یا مثلا بعضې مخکیني چارواکي وګورو یا حتی د ګاونډیو هیوادونو بعضې مشران وګورو، دوی صحیح ده چې استعدادونه به لري، د ډېرو غټو پوهنتونونو اسنادونه به دوی درلودل یا یې لري، ولې دوی حتی ونشو کولی چې د خپل هیواد هغه عادي مشکلات حل کړي. لکه افریقا هر څه لري، ښه مشران وزیران ښه رسېدلي خلک دي، ولې زامن یې په فرانسه کې دي یا په پیریس کې دي یا مثلا په لندن کې دي یا په اروپا کې دي یا د فوج مشران په دوبۍ کې دي، مړه کېږي به هملته. ولې؟ ځکه دوی هغه چې ورسره نشته الله یې راوصده، الله تعالی هغه ذهن سرمایه‌دارانه ذهنیت دی، کپیټالیست ذهنیت دی. داسې ذهنیت دی چې هغه د خپل سرمایه‌داریت دپاره یا د خپلې بقا دپاره یا د خپل مالدار کېدلو دپاره هغه نه د خپلو عوامو فکر کوي، نه د اداراتو فکر کوي، نه د نظامونو فکر کوي، بلکې د هغه مقصد دا دی چې زه څنګه ترتیب سره زیاته پیسه پیدا کړم او زیات په آسایشونو کې خپل ژوند او خپل اولادونه زما اولادونه د ژوند وکړلی شي. او په همدې اساس باندې هر هیواد چې هغه اشغال کېږي، که هغه افریقایي هیوادونه اشغال شوي دي، هلته هغه حاکمه طبقه چې هغه ایمان لري یا هغه خلک چې هغه ایمانداره وي یا هغه خلک چې هغه صادقه وي، هغه د اشغال په لومو کې نه راګیرېږي. هغه خلک د اشغال په لومو کې یا د اشغال په ګرفت کې راګیرېږي چې هغوی سرمایه‌دارانه ذهنیت لري
هغوی چې دی بیا په غټو غټو تنخواګانو باندې په غټو غټو فسادونو غټو غټو مرستو باندې چې دی خېټه اچولي او هغه فسادونه یا هغه دغه او په نتیجه کې بیا خپل ټول هیواد د یو غربي هیواد د فرانسې یا د جرمني یا د برتانیې په لاس کې ورکړی وي او ځکه شخصي منفعت ډېر وي. مننه استاد. په خارج کې اوسېږئ او غواړئ چې ستاسو ماشومانو ته مونږ قرآن کریم او اسلامي درسونه ورزده کړو، همدا اوس په لاندیني واتساپ شماره اړیکه ټینګه کړئ.